که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک. اوس راځو دریم درس ته. په دریم درس کې د مایکروسافت اکسس ابجکټس یا مختلفو اجزاو یا عناصرو ته لنډه کتنه. مایکروسافت اکسس کې د ابجکټ اصطلاح هغه مختلفو اجزاو یا عناصرو ته اشاره کوي چې ډیټابیس جوړوي، یعنی د دې څخه ډیټابیس تشکیلیږي یا ډیټابیس جوړیږي. دغه ابجکټس کارونکو سره مرسته کوي چې معلومات په مختلفو لارو کې اداره کړي، ذخیره کړي یا زیرمه کړي، تغییر ورکړي. د اکسس اصلي د برخو ډولونه عبارت دي. دلته ګورئ اکسس ابجکټ، ټیبلز، کوئری، فارمز، ریپورټس، ماکرو. مثال وی بی آی، دلته مثال د دې سره وی بی ام دی چې هغه مې دلته نه راوستی، نو وی بی آی هم سره دی چې مثال په دې کورس کې په دې شپږ واړو باندې کار کوو، خو زیاتره وخت او وی بی آی ماکرو دواړه په یو دغه کې راوړي، خو هغه جدا ده. په اصل کې هغه جدا ده چې په هغې کې تاسو کوډ کوئ، او په ماکرو کې تاسو د یوزر انټرفیس له لارې دندې ورکوئ، په هغې کې تاسو ورته کوډ کوئ. راځو اوس د اکسس ابجکټ یا مختلفو اجزاو یا عناصرو ته لنډه کتنه د دې مثال تشریح کوو چې د هر یو ابجکټ څه معنا لږ تشریح ته راځو. په مایکروسافت اکسس کې د ابجکټ اصطلاح هغه اجزا یا عناصرو سره ته اشاره کوي چې ډیټابیس جوړوي. دغه ابجکټ کارونکو سره مرسته کوي چې معلومات په مختلفو لارو اداره کړي، ذخیره یا زیرمه کړي. د اکسس اصلي برخې د لاندې ډولونو څخه عبارت دي، یا لاندې برخې دي چې موږ تاسو اوس هر یو جدا جدا تشریح کوو. راځو اول ټیبل ته. جدولونه، ټیبلز مثال منظم شوي معلومات په ټیبلز په خپله څه ده، یا جدول په خپله څه ده. منظم شوي معلومات په قطارونو او کالمونو کې ذخیره کول یا زیرمه کول، دې ته څه وایي؟ ټیبل وایي یا جدول ورته وایي. د فیلډونو کالمونو څخه جوړ دي، یا فیلډونو مثال فیلډ لري. په ډیټابیس کې موږ وایو چې فیلډ ریکارډ، او په اکسل کې موږ وایو چې رو او دغه ورته وایو د کالمونه یا کالمز. هلته موږ دا اصطلاح استعمالوو. مثال که تاسو د اکسل څخه راغلي یاست اکسس ته، یا اکسل هم زده وي نو اکسس ته راځئ، نو هلته موږ کالم وایو لکه ستون، او ریکارډ مثال لکه قطار، مثال دې ته موږ ریکارډ وایو. فیلډز مثال دلته زیاتره فیلډ استعمالیږي، یا فیلډ دغه فیلډ مثال دغه کالم مثال په دې شکل سره چې تاسو په دې باندې پوه شئ. د معلوماتو ډول تعریفوي او ریکارډونه قطارونه چې فردي معلومات ته پکې ځای ورکوي. مثال کوم معلومات چې د هر شخص لپاره د ریکارډونه قطار یا ریکارډ چې دی دا مثال فردي یو برخه ته مثال دې ته څه ورکوي چې هغه موږ ویل چې ټیبل د څه نه جوړ شوی، د کالم فیلډ او ریکارډ نه جوړ شوی دی، مثال یا روز نه جوړ شوی دی. مثال د هر راز چې دا مثال مختلف معلومات لري، ده که هغه شخص وي، که هغه شی وي، که هغه جنس وي، که هر څه وي، یا حیوان وي، د هر یو په اړه باندې یو ریکارډ د مشخص حیوان په اړه باندې بېلابېل کالمونه یا ستونونه لري یا فیلډونه لري، په هغې کې تاسو معلومات زیرمه کولی شئ. نو اوس راځم کوئریز ته. کوئریز مثال څه کوي؟ څه چې موږ ډیټا په معلومات یا په ډیټابیس کې داخل کو، د جدولونو څخه معلومات ترلاسه، فلټر او تغییر ورکول، پوښتنې یا کوئریز کارونکو ته اجازه ورکوي چې معلومات ترتیب، محاسبه او تحلیل کړي. تاسو کولی شئ چې د کوئري په مرسته باندې څه وکړئ. په دې باندې نور خبرې کوو. مثال څه چې عملا درس سره شو، خو اوس فقط تاسو آشنایي لپاره یو څه اندازه روښانتیا پې اچوم. نو دلته راځو. مثال کوئري څه کوي؟ کله چې تاسو معلومات زیرمه کوئ
په یو ټیبل کې د فارم د لارې زیرمه کوي. مثلا دغه زیرمه چې په ټیبل کې موجوده معلومات فلتر کوي تاسو د هغې نه مثلا په هغې باندې تاسو کالکولیشن کوئ یا محاسباتي فورمولونه پکې په امپلیمنٹ کوي یا پلي کوي. مثال تحلیل تجزیه کوي په مختلفو کټګوري باندې مثال داسې یو کوئري جوړوي بیا هغې تاسو ایکسپورټ کوئ یا ریپورټ کوئ. مثال یا په ریپورټ کې ځای ورکوئ. نو دا چې د کوئري څخه عبارت ده چې مثال کوئري دا کارونه کوي. اوس راځو فورمې یا فارمز د معلومات داخلولو او تعامل لپاره یو یوزر فرندلی انټرفیس برابروي. فورم کارونکو ته د دې وړتیا ورکوي چې معلومات په منظم او بصري ډول وښودلی شي، معلومات داخل کړي، معلومات کې بدلون راولي او داسې نورې اسانتیاوې برابرې کړي. راپورونه یا ریپورټس د ریپورټس برخه څه کوي؟ مثال د ریپورټس برخه د معلوماتو د چاپ یا شریکولو لپاره برابري یا بېلابېلې بڼې یا فارمت ورکوي او وړاندې کوي. نور مثال دا فارمتونه دغه کړه جوړ کړه او کله چې مثال تاسو هغې باندې کلیک وکړئ یا رن کړئ نو هغه به تاسو هغه معلومات را څرګنده کړي په ښکلې بڼه باندې، کوم بڼه باندې چې تاسو فارمت وي، کوم بڼه باندې چې ستاسو د ارګانیزیشن ریپورټ ټمپلیټ وي هماسې راپورونه جوړ کړئ د میاشتني، کلني، هفتهوار، ربعوار. مثلا د دې لپاره څه وکړئ؟ راپورونه جوړ کړئ. راپورونه کارونکو ته اجازه ورکوي چې معلومات د ګروپ کولو، ترتیب ورکولو او بصري عناصرو سره لنډیز او تحلیل کړي. ماکرو یا ماکروز د تکراري دندو د اتومات کولو یوه ساده یا یوزر فرندلی لاره ده چې کوم کوډینګ ته اړتیا نه لري. یعنی کوډینګ تاسو نه کوئ په دې کې ماکرو کې څه کوئ؟ کوډینګ نه کوئ. ماکرو کارونکو ته اجازه ورکوي چې له مخکې ټاکل شوې کړنې ترسره کړي. لکه دا مخکې جوړې شوې ده د مایکروسافټ له خوا نه مخکې د دندې جوړې شوې، تاسو فقط انتخابوئ چې مثلا دا کار وکړه. مثال چې څه وخت مثال یو بټن اچوئ په ریپورټ باندې یا په فارم باندې یو بټن اچوئ یا ټکس باکس یا کامبو باکس اچوئ. مثال څه وخت چې ورته چې دا کلیک کوم دا کار وکړه. مثال هغه دندې هغه ټاسکونه مخکې نه څه شوي وي، جوړ شوي وي، نو تاسو اړتیا نه لرئ چې هغې ته کوډ وکړئ، مثلا فقط سلیکټ کړئ. ډېر اسانه او ساده. ماکرو کارونکو ته اجازه ورکوي چې له مخکې ټاکل شوې کړنې ترسره کړي، لکه د فورمونو یا فارمز خلاصول، پوښتنې یا کوریز پرانیستل یا د معلوماتو تاییدول. مثال دا بېلابېلې برخې لري چې مثال تاسو کولی شئ چې دا کارونه ترسره کړئ. اوس راځو VBA یا Visual Basic for Application. دا یو پیاوړې پروګرامینګ ژبه ده چې د ټکنالوژي ماهرو کارونکو په مرسته کارول کیږي. دا د ماکرو په پرتله یو څه اندازه زیات مهارت ته اړتیا لري چې تر څو کارونکي وکولی شي پیچلې دندې اسانه کړي، د خپل خوښې فنکشنې جوړې کړي او یا هغه کارونه چې په اکسس کې د مخه تیار شوي نه وي او د دوی ورته اړتیا وي ترسره کړي. مثال ویژوال بیسیک فار اپلیکیشن په دې کې تاسو کولی شئ چې مختلف لکه دې کې یو څه اندازه زیات مهارت ضرورت ده چې مثال تاسو باید یو څه اندازه تجربه د کمپیوټر په برخه کې ولرئ یا د کمپیوټر ساینس یا مثال تاسو کمپیوټر ساینس ته اړتیا نشته چې مثال یو شی ده چې مثال کمپیوټر راکټ ساینس نه ده چې مثال تاسو ورته دې ته ورخطا شئ چې ولا دا ویژوال بیسیک خو ډېر سخت دی یا VBA یا ویژوال بیسیک فار اپلیکیشن نه سخت نه دی، ډېره ساده دی. مثال په دې کې لوپس کار کیږي، مثال کلاسونه دي، مثال بېلابېلې فنکشنې پکې جوړېږي، کوم فنکشنې چې موجودې نه وي د خپلې خوښې کارونه پکې کولی شئ. مثال تاسو د کمپیوټر سره یا د مایکروسافټ اکسس سره په دغه ژبه باندې خبرې کوئ چې مثال دا کار داسې وکړه، دا کار داسې وکړه، دا کار داسې وکړه، دا کار خو ځان ته به سخته نه نیسئ، ډېر ساده دی پې کار کوو او انشاءالله چې په مکمل ډول که تاسو تجربه ونه لرئ هم کولی شئ او که تجربه لرئ هم یې کولی شئ. مثال دا ډېره ساده او اسانه، ځان ته به سخت نه نیسئ، هېڅ شی به هم سخت نه، هېڅ شی هم د دنیا سخت نه دی، هر شی ممکن دی، تاسو یې کولی شئ. یعنې زه تاسو وایم چې تاسو یې کولی شئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. خپل وړاندیزونه د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. پښتو په خپله ژبه خپل مهارتونه پورته کړئ.